أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. सूरत आले इमरान सलोरमा सिपारा 121 नंबर आयात। وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال مخکې آیاتونو کې مسلمانانو ته د صبر او د تقوا حکم شوی دی چې تاسو صبر کوئ او تقوا کوئ نو هیڅ یو طاقت درته نقصان رسولی نشی. ورپسې دې آیاتونو کې دا غزوه احد په موقع باندې عارضی شکست او تکلیف مسلمانانو ته رسېدلی و، د هغې ذکر کېږي چې د بعضې ملګرو نه څه کوتاهي شوې وه نو په هغې باندې تکلیف ورسېده. دې دې کې د غزوه احد واقعه بیانېږي، ورسره د غزوه بدر بیان هم کېږي. غزوه بدر او غزوه احد دو جهادونه شوي دي. د رمضان میاشت وه، دویم کال د هجرتو، د بدر په میدان باندې قریشي لښکر را جمع شوی و 1000 او صحابه کرام مجاهدین 313. کفار مکہ دا اغوینا اویان نامور بہادر کسان مڑشو، اویا گرفتار شو، یو تباہ کن و ذلت آمیز شکست اخوڑ. دا شکست یو عذاب الہیو کہ دوی تا ملو شو. قریش مکہ دا انتقام پا جذبہ کی راپورتا شل، دا دوی سرداران وجلی شویو، دا غی خپل خپلوان را جمع شو او تمام عربو تے یو غیرت ورلوان دیکو. ورطویل چې زمنګ د سردارانو بدله به د مسلمانانو نه اخلی، تر هغې به په قلار نه کښېنې تر څو چې بدل هم نه اخیستی. اهل مکه ته اپیل وکړو چې ستاسو تجارتي قافله چې د شام نه مال راوړو او د دغې تجارتي قافلې دپاره زموږ سرداران د دې د حفاظت دپاره وجلي شوي دي. دغه تجارتي قافلې چې څومره مال راوړی دی دا د مسلمانانو خلاف ولګوئ. د خپلو مړو بدل واخلئ. ټولو دا خبره منظوره کړله
او پدریم کال د هجرت قریش مکہ ورسره غیر چاپیر عرب قبائل راجم شو په مدینه منوره باندې حمله کوي او دا ځل په دې حمله کې په دې لښکر کې ځان سره زنانم راوستي کچره سړی تیښته کوي چې دا ښځې ورته پیغور وکړي نو دی به تیښته نه کوي د کافرو 3,000 لښکر مکمل وسلې سره تیار شو مدینه منورې نه 3 میله بیرته د احد غر دی په دقه دی کې خیمې ولګولې پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو سره مشوره وکړله خپله د پیغمبر علیه السلام رای مبارکه دا وه چې په مدینه منوره کې دننه به اوسیږو او د بهر نه به دشمن مقابلې ته راشي منگ با سر مقابله کو پاسانا اور کامیاب بشو دارون بنے مقوا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کہ پظاہر مسلمانوں دنن کافرو در رائے دا پیغمبر علیہ السلام در رائے سرا یوشلا دم ویل پا مدینہ کے دنن با اسیگو بہر کافر و سر با جنگو کو اور پیغمبر علیہ السلام دا رائے وا کہ پا مدینہ کی بیو اور دا بہر راغل کافر و سر با جنگو کو اور بعض جوشی مسلمانان کہ دا بدر جہاد کے برخ نواغشتے اگوی شوق شہادت بے آرام کریو اور پدے خبر کلکو کہ نمنگ بہر میدان تا اوزو مقابلہ کو کہ دشمن دا انوی چی مسلمان بزدل رے منگ ورلا مخل ورزو پا منگ دا کمزورے گمان انشی دا اکثریت رائے داوا کہ دا مدینہ نا بہر مقابلہ کو پیغمبر علیہ السلام دا اکثریت رائے واغشتلا کورتا دننے تشریف یوڑو او زغر واغستا بہر راؤتا دقا وقت کے صحابہ کرام خیال شو کہ گنی منگ پیغمبر علیہ السلام پا بہر وطلو مجبور کو دا غلطی شو بیا پیغمبر علیہ السلام تعرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچر استاسو خوخوی نو پا مدینہ کے دنن با اسی کو جہاد با اکو باہر نزو وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل پیغمبر لمناسب ندی جزغر واغن دی وصلت ترغالا کی او بیا بغیر دا جہاد نا وصلہ دی کیگ دی ما وصلے راغشتی دی زغر میں اغستی دی بغیر دا جنگ نا وصلہ نکوزو دے دے کہ دا نبی و دا غیر نبی فرق بالکل واضح شو کہ دا ہر یو نبی فذات کے چرم دا کمزورے اظہار نشی کے دے پدے کہ امت دا پارا یو لوے سبق دے کہ پیغمبر چرم کمزوری نوی دا کمزورے اظہار بنکی پیغمبر علیہ السلام دا مدینہ منورین بہر تشریف روڑو تقریباً 1000 لخکر دا صحابہ کرام ورسرو و عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا 300 کسانو سرا دا لارنا واپس شو وی زمنگ مشورہ نمانے دا نور خلق پرائے بانے عمل کے فمنگ زان را بانے زیادی ندے کہ من خام خام مرگ لبہر وزو زان ہلاکونا لدہ پا مرگرو کے اکثر منافقانو بعض مسلمانانم دہ پا دے فریب کرالو دا سر یوزے شو نو 300 لخکر دا مسلمانانو نو واپس شو پیغمبر علیہ السلام سر دغه وقت کے 200 صحابہ کرام پاتی شو میدان تا اوتل پیغمبر علیہ السلام پخپل باندے دا فوجی قید مطابق صفون برابر کرن دا احد غر
د شات او ساتو او نور انتظامات ام کړل. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے د جنگ جنڈا ورکړه. زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه د رسالے افسر جوړ کو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے د فوج هغه حصہ کمان ورک کوم چې زغری اغوسته نوي. د یو طرف نه د دشمن دراتلو او د حمله احتمالو هغه ځای کې 50 تیر انداز مقرر کړل. حکم یې ورته وکړ چې د دې کنډو حفاظت به کوئ او منګه جنگ کوو، که من کامیاب یو هم که ناکام یو هم تاسو به د خپل ځای نه خوځئ نه. که من جنگ وګټه نو هم به نه خوځئ او که من بیل او زمونږ غوښې مارغانو خوړی نو هم به نه راځئ. د دې خپل ځای نه به خوځئ نه، مورچه به سنبال کې. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه 50 تیر اندازو افسر مقرر شو. قریش مکہ هغوی په بدر کې تجربه شوی وه، نو هغوی صفونه تیار کړل. پیغمبر علیہ السلام چې په کومه طریقه باندې صفونه جوړ کړل، کم ترتیب یې ورکړ، دین معلومیږي پیغمبر علیہ السلام د امت د پاره رهبر کامل لی. د پیغمبر سره سره یو بهترین سالار اعظم د فوج هم دی. په کومه طریقه چې مورچې برابر کړلې او د فوجانو انتظام یې وکړ، دنیا د دې نه ناشنا وه. او اوس هم چې د فوج دا طور طریقې یو مستقل فن ګرځېدلی دی، موجوده دنیا هم د پیغمبر علیہ السلام د انتظام تعریف او مدح بیانی. یو انگریز مورخ ٹام انڈر لائف آف محمد کې د پیغمبر علیہ السلام صفتونه کړي دي، د انتظام صفت یې کړی چې ډېر ښکلی انتظام یې کړو. دین پس جنگ شروع شو. د مسلمانانو ډله درنه وه، د کافرو لښکرې لږ سات کې ګډ وډ کړ. مسلمانان پوه شو چې موږ ته فتح حاصله شوله، مال غنیمت راټولولو ته متوجه شو. کافرو چې ځان سره کمې ښځې راوستې وې چې دوی به پیغور ورکوي، غیرت به ورکوي، هغې ښځو چې وکتل چې سړو منډې کړلې، وی دوی هم پینسې اوچتې کړلې، پینځې به په خپو شړنګه شړنګې کول او غرونو طرف ته تښتېدل منډې والې، ښځو هم منډې والې او سړو هم منډې والې، لاړو تښتېدل. 50 تیر انداز چې د احد سره په کنډو باندې ولاړو، هغوی چې وکتل چې دشمنان وتښتېدل، نو دوی خپل ځای د غر هغه مورچه پرېښودله او د مال غنیمت راټولولو دپاره ملګرو سره تعاون کوي. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې پیغمبر علیہ السلام ورته تاکیدي حکم ورکړو، هغه دې ملګرو ته ویې منې شئ، مه ځئ. نو هغوی ورته وایي د پیغمبر علیہ السلام مقصد پوره شو، جنگ وګټلی شو، نو زمونږ دارونه چې مال غنیمت راټولوي موږ به ورسره تعاون وکړو. ده ورته ډېر ووی خو ملګرو ونه منله. 50 تیر اندازو کې صرف 11 د غر په کنډو پاتې شو. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چې په دغه وخت کې د کافرو د لښکر مشر و، تیښته یې کړې وه، د غر په شا باندې چې راتاو شو او دا کنډه خالی بیا مونده، صرف 11 تیر انداز پکې ولاړو. په هغوی یې حمله وکړله، هغوی ډېر بهادرۍ سره وجنګېدل،
خو د پوره لښکر مخې اوننې ویشوه هغه 11 کسان شهیدان شو او دا لښکر په شا باندې په صحابه کرامو باندې راغی هغوی د ځانه خبر هم نو د شانه په حملې شروع شولې هغه تښتېدلې کافر د بل اړخ نه پرې رالل مسلمانان په منځ کې ګیر شو د جنگ نقشه بالکل بدله شوله ګټه په تاوان بدله شوله صحابه کرام ګډوډ شو او دقه وخت کې شیطان چغه کړله الا ان محمدا قد قتل خبردار محمد قتل شو نعوذ بالله من ذلك وی شهید شو دی خبر سره د صحابه کرام وار خطا شو چې پیغمبر علیه السلام وفات شو اوس بس کو پیغمبر علیه السلام دقه وخت کې د لس دولس صحابه کرامو په منځ کې زخمی شوی پیغمبر علیہ السلام مرګرو ته چغې کړې الی عباد الله الی عباد الله اے دا الله بندیانو ما طرف ته راشئ صحابه کرام بیا پیغمبر علیہ السلام طرف ته راجم شو د احد د دې جهاد په موقع باندې کم کارونه شوي دي په هغې کې عبرتونه او نصیحتونه دي قریش مکه جنگ له چې راتلل ځان سره یې ښځې راوستې وې چې د سړو کمزوري وویني دوی به ورله غیرت ور وړاندې کي نو دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام ولیدل چې هنده د ابو سفیان ښځه دغه وخت کې کافره و مسلمانه نه وه د دې په مشرۍ کې د نورو ښځو به لوبې ویلې شعرونه به ویل او دا کافران یې په جذبه کې راوستل خلک یې تیزول د هغې په جواب کې د پیغمبر علیه السلام په زبان مبارک دا الفاظو اللهم بك أصول وفيك أقاتل حسبي الله ونعم الوكيل یا الله زه ستا په قوت باندې جنګېږم په تا باندې قوت حاصلوم او ستا په نوم باندې زه حمله کوم او ستا د دین دپاره جهاد کوم الله ته کافي ته کارسازي دا دعایه الفاظ به ویل دې دعایه الفاظو کې تعلق مع الله د الله سره تعلق مسلمانانو ته ښکاره کېږي دویم سیز چې ډېر قابل غور دی هغه دا چې د دې غذا په موقع باندې بعضې صحابه کرامو بې حده بهادري او شجاعت ښولی دی په پیغمبر علیه السلام باندې خپل ځانونه قرباني کړي دي دنیا د هغې مثال نشي راوړی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه خپل جسم په غشو غلبیل که خو پیغمبر علیه السلام ته راتلونکي غشي په خپل بدن یې خوړل او پیغمبر علیه السلام ته یې غشي نه پرېښودل کافرو په پیغمبر علیه السلام د غشو باران جوړ که دې غشو ته ابو دجانه خپل بدن مخکې کړی ځان یې پرې غلبیل که دغه رنګې طلحه رضی الله تعالی عنه هم خپل بدن غلبیل که خو پیغمبر علیه السلام ته یې غشي نه پرېښودل انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دتر دی حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ اغا پا جنگ بدر کے حاضر نو اغا با افسوس کو آرزو بے کولا یا اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگرتیا کے کمو قپ اللہ سرال نزب دا خپل زر بلاس اوباسم ارمان با پورا کوم نچے دا جنگ احد میدان گرم شو واقعہ پیخ شلا انس ابن النظر پدے کی شریک شو دغه وخت کې چې کله صحابه کرامو تیغ ته کوله خواره شو دغه خورو مسلمانانو کې نظر انس ابن النظر همو وی د کفارو لښکر لکه د سیلاب چې راپورته شو وی د توره واغشته او مخکې شو اتفاقا سعد رضی الله تعالی عنه ورسره ملاقي شو سعد هم په دې خورو ورو خلکو کې روانو آواز یې ورکړ وی سعد چرته روانې
زه خو د احد په لمن کې د جنت خوشبو محسوسوم. دی اوې ورمخکې شو او ډېر په بهادرۍ باندې وجنګېده او شهید شو. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله دا مسلمانان خواره شو دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره صرف 11 صحابه کرام جان نثار پاتې. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ امو وی پیغمبر علیہ السلام تا قریش مکہ یو سیلاب را مخکې شو، د کافرو د لښکر یو سیلاب راغی. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل څوک به د دوی خبر واخلی؟ طلحه پورته شو وی زه یا رسول الله. یو بل انصاری صحابی را پورته شو وی زه حاضر یم. پیغمبر علیہ السلام انصاری ته حکم وکړ ورش ورغی، لږ ساعت پس شهید شو. بیا یو بل چپه د کافر راله، پیغمبر علیہ السلام بیا دغه سوال وکړو، طلحه بیا جواب وکړو انتظار کوي چې ما ته به حکم وشي زه به ورشم. بیا بل انصاری صحابي پیغمبر علیہ السلام ولیږه، د طلحه تمنا پوره نه شوله، وار په وار 9 صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام ور ولیږل او طلحه ته اجازت ملو نه شو، دغه 9 واړه شهیدان شو. جنگ بدر کې مسلمانان لګو، تعداد کمو، الله امداد کړو. په غزوه احد کې د بدر په نسبت صحابه کرام غنو زیاتو، شکست ملو شو. په دې کې مسلمانانو ته عبرت دی چې په ډیروالي باندې با اعتماد نه کې، د الله په ذات اعتماد کوا، په الله یقین وکړه. د یرموک د جنگ په موقع باندې محاذ جنگ نه عمر رضی الله تعالی عنہ ته صحابه کرامو درخواست راولېږه، وی کم یو لښکر راولېږه. هغه ورته وایي ما ته ستاسو خط راورسېده چې په هغې کې د زیات فوجي امداد طلب دی. زه تاسو ته د یو داسې ذات پته در کوم چې د امداد په لحاظ د ټولو نه غالب دی او هغه الله دی رب العالمین. نو د الله نه امداد وغواړئ. پیغمبر علیہ السلام ته د بدر په میدان کې د لږوالي سره امداد ورکړی شوی. زما خط چې درشي ګورې ما ته بل خط مه رالیږئ او ښه په بهادرۍ وجنګېږئ. راوي وی خط چې موږ ته راورسېد د الله نوم هم واغېشته او د کافرو په ګڼ تعداد باندې موږ لږو مسلمانانو حمله وکړله او لږ ساعت پس کافرو ته شکست ملو شو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ته معلومه وه چې د مسلمانانو فتح یا شکست په لږوالي او په ډېروالي باندې نه دی، بلکې الله باندې توکل باندې دی. په ډېروالي باندې فتح او کامیابی نه ده، د الله په امداد. د احد میدان ته چې پیغمبر علیہ السلام تشریف وړه نو د سحر وختو د کور را ووته، زغره واغوسته، نورې وسلې برابر کړلې او بهر را ووته. دا د ورکوټ اختر 9 ورځ وه، 3 کال د هجرتو، د کوره سحر وختي را وتلی دی. اذ غدوت من اهلک، هغه وخت یاد که چې د سحر په وخت کې ته را ووتلې د کوم ځای نه؟ من اهلک، د خپل کوره. من اهلک لفظ چې راغلی دی په دې کې اشاره دې ته ده چې خپل اهل و عیال هغه پرېښودل او میدان جنگ ته را ووته. حال دا دی چې کفارو په مدینه منوره باندې حمله کوله او پیغمبر علیہ السلام ته اهل و عیال، کور، بال بچ د دوی محبت رکاوټ جوړ نشو. پیغمبر علیہ السلام د کور راووته، ماشومان د کور بال بچ وغیرہ رکاوټ جوړ نشو، میدان ته راووته.
بیا میدان جنگ ته چې راووتو تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال مورچی برابر کړي ته به دلته کښېنې ته دلته کښېنه والله سمیع علیم اللہ سمیع و علیم نے دا مخالفین و دا موافقین دا دوارو خبر اللہ اوری خبردار دے پہ میدان جنگ تچرات لل عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا دریو سو کسانو سرا واپس شو دق وقت کے دا مسلمانانو یو دو ڈلے وی اغویم بزدلی پزلہ کے راغ للا اوس قبیلہ داغین بنو حارسہ او دا خزرج قبیلینا بنو سلمہ دا دو جماعتونو عبداللہ ابن ابی ابن سلول تے اکتل پدوی کم کمزوریو کم حمتی محسوس شوا خو اللہ ور سر امدادو کو کمزوری تے دزلن لرکا یو وسوسہ و تیر شڑا واللہ ولیہما اللہ دوست دے دوارو قبیلو دے یا قبیلو والوی اول خو اللہ منگ لے یو زورن راکرلا ارحمت طائفتان منکم ان تفشلا دے دوارو بزدلیخ کارا کولا پدے الفاظوی والا زورن ورکرلا خو بیاوی واللہ ولیہما اللہ دا دے دوارو دوست و مددگار دے وی دا اٹھکی دا منگ دا پارا دیر لوے دے کہ اللہ منگ دا پارا دا دوست اعلان کرے دے میدان برابر شو خو اللہ پاک ورسرا امداد کرے دے کافر با مراد نہیں دیتے لے راغل خودے لو چی دا مسلمانانو جرڑا با اوزی و جرڑا دا مسلمان او نواتلا اوی کامیاب نشو کافر وصلو بانے اعتماد کی او مومن دا اللہ پا ذات بانے اعتماد کی دا کافر ذرا خویگی را خویگی مومن کے روحانی قوت وی نو دے پا مادی طاقت بانے بروسے نہ کئی کہ دسر وصلوی ہم کنوی ہم کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کہ مومن دے تیغ بو سرنی جنگی گی با دا بدر میدان دا مدینہ منورینا جنوب مغرب طرف تلے دا احد میدانو او دا بدر میدان دا مدینہ منورینا جنوب مغرب طرف تا تقریباً 60 میل لرے دا یو منڈیوا دا بدر دا میدان یو منڈیوا سالانہ پدے کے با یو میلہ لگے دلا خرید و فروخت و تجارتون با پکی کیدل او پدغ دے کے اوبو ہم وی یو کوی پکی اومو دا عرب ازمکی اکثر ریگستان و میدان دا جمعیر وزوا واللسم دا رمضان دویم دا ہجرت دویم کالو او یو لسم مارچ 624 عیسوی کالو دا جمعیر وزوا 11 مارچ 624 عیسوی او اول لسم روجوا دویم کال دا ہجرتو پدغ میدان باندے یو عظیم انقلاب راغلے دے یوم الفرقان ورطا قرآن کی ویلی شی دغه ځای کې صحابه کرام کمو وصلے وسرنوے 313 صحابه کرام صرف 2 اسونه ورسرو او یا وسر اوخانو په نمبر په سورلی به کولا
द बदर मैदान के सहाबा किराम ढेर कमु नो अल्लाह पाक फरिश्ते रा लेगली दी यवा फरिश्ता काफी दा द टोल कौम द खत्मोलो द पारा द लूत अलैहि सलाम कौम बांधे कि ज़मका नस्कोरोला न यो जिब्राइल अलैहि सलाम राग ज़मके पे वाड़ोला नो द बदर प मैदान के ज़र या 3,000 या 15,000 फरिश्ते रातलल द दे स मतलब ब्या चे फरिश्ते रातली पजरगुनो बांधे पकार दाले ची यो काफिरम बच्चे नवे अल्लाह वही लखकर में दिल नदर वाले गले जरा टोलो काफिर जिरड़े उबासम बल्कि द मुसलमानानो दजड़ द तसले द पार मेरा ले गले वे वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुशरा दारा ले गल द फरिश्तो हकीकत के मैदान जंग फतह कवलो द पारना बल्कि द मुजाहिदीन मुसलमानानो द तसले او د زړه مضبوطولو د پاره او د فتح د زیری د پاره میرا لېږلي دي لتطمئن قلوبکم فثبت الذین آمنوا فرشتو ته الله وی د مؤمنانو زړونه مضبوط کې فرشتي راغللې میدان بدر ته دا فرشتی صحابه کرامو لیدلی دی چا دا فرشتو آوازونه اوریدلی دی اقدم یا حیزوم دا دا جبرائیل علیہ السلام آواز صحابی ووریدو اقدم یا حیزوم حیزوم مخکشا دا جبرائیل دا اسنم حیزوم اور مخکشو او پچابکے پا کافر گزار کڑے تغمہ پہ لگے دل کافر مر پروت دی او بازو پا خپل سترگو فرشتی لیدلی دی نو میدان بدر کی لمسلمانانو یقین مضبوطو تقوا پرہیزگاری انتہائی حد تا رسیدلی وا اللہ فرشتی را لیگلی دی دا بدر پا میدان آیاتونو کے زر فرشتی مراغلی دی 3,000 فرشتے امراغلی دی اور 15,000 فرشتے امراغلی دی مسلمانانو چے 1,000 لخکر دا کافر لیدلی دی نو اللہ ورطا 1,000 فرشتے رو لے گلی کہ کافر 1,000 دی نو فرشتے بمزر راشی بیا دا کافر دا امداد دا پارا دا 3,000 نور لخکر راتلو خبر راغی کرز ابن جابر محاربی وی دے 3,000 لخکر را لیگی کفارو لرا اللہ وی 3,000 فرشتے بدر لدرو لیگم بیا دا 5,000 فرشتو حکم خبر اللہ پاک را لیگلی دی و 15,000 فرشتے راغلی ندی بہرحال فرشتے راغلے میدان صحابہ کرامو گٹلی دی اغا کمال اغا صفتنا چکم دا بدر صحابہ کرامو کی اغا صفت زان کے نن پیدا کنن تالا بیا فرشتے رازی او کتزان دا کافر و چپڑاسی جوڑول غوالے نو فرشتے ستا امداد لبیا نرازی چہ ساز باز دی دا اغوی سر دی مسلمان تا مسلمان نوے او دا کافر مرستا کے نستا دا پارا فرشتے نرازی بلکہ را کرازی نو تاب ہو تولی سی چہ خدا کافر مرگری ازا کافر سر یوزیشا
اذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنین، اغا وقیات کا غدوت چترا اوتل پا وقت سبا کی من اهلک دخپل کورنا تبوئ المؤمنین کی نول مومنان مقاعدہ پزید ناستو کی للقتال دا جہاد دا پارا واللہ سمیع علیم، اللہ اوریدن کے خبردار دے. اذ همت طائفتان منکم، پکم وقت چے قصدو کو یو دو ڈلو منکم لتاسنا ان تفشلا چے دوی بزدلیو کی واللہ ولیہما، اللہ پاک مددگار دا دوی دے، اللہ ورسر امدادو کو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، او خاص پا اللہ پاک بانے فليتوكل المؤمنون، توکلو بروسہ دی اکی مومنان. ولقد نصركم الله ببدر، فتحقیق سر اللہ امداد کرے دستاس سر دا بدر پا میدان کی. وانتم اذلہ، او تاسو پا دغ وقت کی کمزوری وے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، نو پس دا اللہ نہ اویرے گے لعلکم تشکرون، کہ تاسو احسان دا اللہ امنے. اذ تقول للمؤمنین، اغا وقیات کا چتا او فرمائے المؤمنانو تا الان یکفیکم، آیا کافی بنشی ستاسو دا پارا ان یمدکم، چی امدادو کی ستاسو سرا ربکم رب ستاسو بثلاثت آلاف من الملائکت، پدریزر فرشتو باندے منزلین چرا لے گلی شوی بوی. دریزر فرشتے چرا شدا با کافی نشی بلا ولنا. ان تصبرو، کچر تاسو صبرو کو، و تتقو، او تقوی و پریزگاری مکللا، و یأتوکم من فورہم هذا، اور راشی تاسو تا پا دے دم باندے دا کافر یمددکم ربکم، اللہ با امدادو کی ستاسو سرچ رب ستاسو دے بخمسط آلاف من الملائکت، پا پنزو زر فرشتو باندے بخمسط آلاف، پا پنزو زر من الملائکت دا فرشتونا. سنگ فرشتے بوی مصومین، نشاندار بوی. دا فرشتے دا با نشانداری بی کہ صبر در کراغے، استقلال در کراغے، تقوی در کراغ لنا فرمانی دے نکولا، نو فرشتے براشی. دا فرشتو دا اسنو بم نشانات وی، او دا فرشتو زان لخپل نشانات بدا دی چی پٹکی بے وحلی وی. فرشتے راغ للے او پٹکی وحلی وی. وما جعله الله الا بشرا لكم، ندگر زولے اللہ پاک دا گن تعداد دا فرشتو الا بشرا لكم، مگر زیر استاسو دا پارا. ولتطمئن قلوبكم به، دے دا پارا چی مطمئن شستاسو زرنا پا دے باندے. ومن نصر الا من عند اللہ، ند امداد مگر دا اللہ دا طرف ندے، اغا اللہ العزیز الحکیم، کہ زبردست و حکمت والا لے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، اللہ فرشتے راولے گلے دے دا پارا چی کچ کیو حصد اغی خلقو چی کفرے کرلے. لیقطع چی حلاک کی طرفا من الذین، یو حصد اغی خلقو کفرو چی کفرے کرلے. او یکبتهم، یا ذلیل کی دی لرا فینقلبو خائبین، پس واپس شدوی نامراد و تاوانیان. دا احد پا جنگ کے یو کافر راغے او پا پیغمبر علیہ السلام باندے دا کانی گزار اوکو. نو دا کانی پا گزار باندے دا پیغمبر علیہ السلام خلا مبارک اولگے دلا او غاق مبارک شہید شو.
دا مخامخ دو غټ غاخونه پورتا او دو ښکته دیتا ثنایا وی او دې سره یو اړخ ته او بل اړخ ته دو پورتا دو ښکته دیتا رباعی وی نو دیخی طرف ته رباعی غاخ مخامخ دو غاخونو غټو غاخونو سره خی طرف ته چې کم غاخ مبارک دی لاندې جامه کې اقا غاخ مبارک شهید شو او شنډه مبارکه سیری شوله ویني روان شو مخ مبارک د پیغمبر علیه السلام په ویني سور شو هغه قوم به څه کامیاب شي چې د خپل پیغمبر مخ مبارک په وینو سور کی دا قوم به څه کامیاب شي وی الله پاک وته چې خیره بنه کې لیس لک من الامر شیء نشته ستاره پار اختیار څه شي او یتوب علیہم یا و الله دوی له توبه توفیق ورکی مسلمانان به کی او يعذبهم یا باور لعذاب ورکی تو تخیره مکوا فإنهم ظالمون پس بیشک دا ظالمان دی وی دے کم کافر چې په پیغمبر علیہ السلام گزار کړی دی او شنډه مبارکه د پیغمبر علیہ السلام سیری شوله وی دغه کافر په اولاد کې چې کم الګ بالغ شي شنډه بشلیږي دا الله محبوب لا شنډه مبارکه سیری کړی دا نو دغه کافر په بچو کې چې کم الګ بالغ شي وی داغه به شنډه شلیدلی وي دا کار پکې یو علامه الله مقرر کړ قیامت پورې دا مسله بروانه ولله ما فی السماوات وما فی الارض خاص الله لری ما اغس فی السماوات چې اسمانونو کې وما فی الارض او اغس چې پز مکه کې یغفر لمن یشاء الله بخنه کوي هغه چاته چې د الله خوښي ويعذب من يشاء الله عذاب ورکی هغه چاته چې خوښي شي والله غفور رحیم الله پاک بخون کې او مهربان دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين